تیره شپه د خپلواکۍ مشاعره وشوه. تیره شپه په ښکلي مهترلام ښار کې د هېواد د خپلواکۍ د 8 کلیزې په ویاړ د خپلواکۍ ماښامنۍ مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو او فرهنګپالو په هېوادنۍ مینه په زړه پورې داسې شعرونه او غزلونه وړاندې کړل چې د هېواد د خپلواکۍ او ستر اتل غازي امان الله خان ته پکې درناوی شوی و. لغمان والي او ورسره دولتي مسؤلینو مشاعره کې ګډون درلود. همداشان په زړه پورې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې چې د برخوالو لخوا په خوښیو سره بدرګه شوې. د دې ترڅنګ د هېواد د خپلواکۍ د اتل غازي د ژوند کارنامو تاریخي خدمت او اتلولۍ په اړه هم یو مستند فلم وړاندې شو چې په ملي مینه او احساس سره بدرګه شو. د خپلواکۍ دغې مشاعرې ته د هېواد له ګوټ ګوټ څخه ګڼ شمېر لیکوالان، شاعران، فرهنګپالان او استادان راغلي وو او د لغمان ولایت په سلګونو ځوانانو پکې ګډون درلود. د مشاعرې په وروستیو کې د اورلوبې ننداره هم ترسره شوه او د مهترلام ښار فضا یې رنګینه کړه.